سلامونه دوستانو، خدای وکړي چې روغ او جوړ به وي. دوستانو نن یو ځل بیا تاسو درانه حضور ته له نوې ویډیو یا نوې سیټینګ سره راغلم. دوستانو دا سیټینګ چې ده په خپل موبایل کې ده، تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره له یو موبایل څخه بل موبایل ته په ډېر تیزي په ډېر سرعت سره تاسو یو موبایل بل موبایل ته فلمونه په ډېر اسانۍ سره بې له کوم اضافي شیار او بل هغه نه پرته دا په خپله په دا نویو موبایلو یا نویو ماډل ورژنو کې راغلی ده. نو دغه ډېر یو ښایسته اپلیکیشن دی او ډېر ښایسته کار کوي. تقریبا په 10 دقیقو کې د 2.5 ساعته 2 ساعته په هغه فلمونه په ډېر او کم وخت سره په اسانۍ سره په ښه کیفیت سره تاسې په اسانۍ سره لیږلی شئ. نو راځئ زه تاسو دوستانو دروښودم چې دغه اپلیکیشن د چیش په نامه ده. تاسو به دا پرده راکښته کړئ، دې پردې په دا سر باندې تاسو دلته ګورئ. دلته مثال دغه اپلیکیشن ده. په دې اپلیکیشن کې تاسو ډېر یو ښایسته کار کېږي، نو ډېر تیزي سره کار کولی شئ. دغه تاسو کتلی شئ دغه اپلیکیشن دغه نو ډېر یو ښایسته بل تیز کار کوي. نو یو موبایل نه بل موبایل ته په ډېر تیزي او سرعت سره لیږلی شئ. نو دغه کار یې ډېر اسانه ده. مثال خالي تاسو کلیک پرې وکړئ، چې کله مو کلیک پرې وکړو نو دلته تاسو ته نو داسې رقم ته هغه راځي. هم د دې موبایل هم د هغه کوم موبایل ته چې تاسو فلمونه لیږئ د هغه موبایل هغه به تاسو خلاص کوي. نایبر شیر دغه هم چې خلاص کړو نو تاسو به دا ټرن آن ووایئ. دغه نه ده، دغه ټرن آن هم چې ووایئ نو اتومات تاسو ته مثال چې پیدا یې کړئ، چې کله پیدا کړو اتومات ته بس وصلېږي ورسره. ډېر یو ښایسته شیار ده، په ډېر اسانۍ سره تاسو کولی شئ له یو موبایل څخه بل موبایل ته فلمونه ولیږئ. نو دا رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او که غواړئ چې مثال دغه کوم موبایلو کې چې نه وي که نه بیا تاسو غواړئ چې اډ کړئ، نو تاسو به راسئ دغه 3 دانې نقطې نه دي، دغه 3 نقطې دغه به کلیک کړئ. نه چې کله کلیک دغه سټیټس بار نه ده بټن آرډر، دا بټن آرډر هم چې ووایئ نو تاسو دلته راغلی وي. که کوم یو مثال اډ شوی اوس ما اډ کړی ده، که نه وي اډ شوی دلته تاسو راځئ چې مثال دغه اپلیکیشن نه دی تاسو په پرده کې یعنې یا پاس پرده کې نه ده اډ شوی، نو تاسو اتومات کولی شئ اډ یې کړئ. نو له یو جي څخه بل جي ته لیږلی شئ، مثال کوم جي ته تاسو زوی همالته یې لیږلی شئ. نو دا رقم ښایسته ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او کمنټ وکړئ. نو دا رقم ته ښایسته ویډیوګانې به ستاسو درانه حضور ته جوړوم.